نامرده دښمن چې د بشریت، انسانیت او نړیوالو اصولو او قوانینو له هر اصل څخه بې پروا دی. دوشنبې شپه په 9 بجو یې بېوسه انسانان چې د محتادۍ له رنځه رغېدلي وو او په همدې ورځو کې بیرته د خپلو کورنیو غېږې ته ستنېدل د خونخوارو جیټ الوتکو په بمبارۍ کې په اور لولپه کړل. رمضان مبارک میاشت کې چې کوم وحشیانه برید د پاکستان نظامی رژیم له لوري پر غیر نظامی افرادو باندې شوی دی، تاسو عملاً ګورئ چې دلته زموږ هیوادوال متضرر شوی دی. نو طبعا د تلفاتو متعلق باید دومره ووایو چې په حدود د 400 کسان تقریبا شهدا اجساد موږ موندلی دي چې دلته شهیدان شوي دي او ټول غیر نظامیان وو، یعنې په دې کې یو هم داسې نشته چې نظامیان وو، او په حدود د 250 کسان زخمیان هم شتون لري چې اسلامي امارت مسؤلین او وزارت داخله لګیا دي. په دغه ټپیانو کې اکثریت چې هم دی هغه وخیم ول او وخیم ټپیان چې دي د جدي مراقبت خونو ته انتقال شوي دي. همدارنګه ځینې چې سرسري ټپیان ول هم د واډونو واړ ول، هغوی په واډونو کې بستر دي، د هغوی لپاره روغتیایي درملنه جریان لري. دا هغه وخت و چې دوی د تراویح له لمانځه څخه راګرځېدلي وو او د خوب لپاره خپلو اطاقونو ته ستانه شوي ول. دا ځای د درملنې کور و، د هیلو پناه ځای و او د ژوند د بیا پیل تمه پکې کېدله. خو د پاکستانی پوځي رژیم د وحشي بمبارۍ له امله په ناڅاپي ډول د وینو په ډګر بدل شو. زه مسجد نه راووتلم، تراویح ختمې شولې، اتاق ته تلم چې جنګ ونښته. ما مې خپل انډیوالانو ته ویلې مله دا به څنګه جنګي که څه وجه ده؟ وایي نه دا د اختر خوشخبري ده. هغه چې م کتل تیاره دغسې لاندې ګرځېدله سړک په غاړه باندې. نماز تراویح برآمدیم، نماز خواندیم، خدا قبول کنه. که آمدیم داخل اتاق با استراحت که یک وقت صدا شد، یک غرمی شد بسیار وحشتناک بود. بچه ها کلی برآمد بیرون، مدام داخل اتاق بودم. من دوم غرم بس کشد، باز ما هم چرخ خوردم. دیگه شهیدا زیاد بود، افتیده بودن دم دروازه در راه. مریضی شدم، تمام زندگیم تباه شد. از همه ابعاد میایه برای ما ضرر می داشته باشه. درود بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. هغه انسانان چې د ژوند لپاره یې مبارزه کوله د شهادت په خواږه خوب ویده شول. هغه هیلې چې لا نه وې پوره شوې د خاورو سره خاورې شوې. د هیلو غوټۍ چې لا یې د غوړېدو تمه وه وچې شوې او له منځه ولاړې. هغو زړونو چې د ژوند لپاره یې ټوپونه وهل ټکان یې ودرېد او خاموش شول. خو دا یوازې یو زړه بوږنوونکې غمیزه نه وه، بلکې دا پر انسانیت ناولی برید و. دا د ژوندیو هیلو وژنه وه، دا د ژوند پر وړاندې جګړه وه او د هغه راتلونکي پر وړاندې داسې تیاره وه چې لا یې د رڼا تمه کېدله. دغه معتادین زموږ ستاسو د ملت موږ ته په میراث باندې راپاتې هغه قشر دی چې مظلوم دی، د دې فامیل لري، کور لري، بچي لري. نو د دې وجې نه اسلامي امارت په دې باندې خواخوږي و. امیر المؤمنین صاحب حفظه الله حکم وکړ دا یې ټول راټول کړل، د پلونو نه، د نورو باغونو، نو سرکونو دې ځای نه راټول کړل، تداوي درملنې وشي. هغه نه وروسته کله دی روغ شي بیا خپل فامیل سره ورسره کوي. نو ممکن دغه تشتم باندې دې کې ډېر خلک داسې وو چې هغه روغ و، هغه رخصت کول او خپل فامیلونو ته سپارل. بدبختانه دغه بدبخته شریر پوځ د پاکستان هغوی بېګا په دې باندې بمباري وکړله چې ډېر شهیدان لرو په دې کې، زخمیان لرو. زخمیان تاسو په خپله باندې ولې شفخانو ته. نو دا ملکي خلک دي
دا ټول ته معلومات ده چې ملکي خلک دی او مظلوم قشر دی. منتها د هغې ظلم د هغه صهیونستانو نه هم بدتر دی، ځکه هلته هم شفخاني هغې ټول ورته دی، هلته هم شفخاني بمبارېږي، هلته هم مکتبونه وغیره، دلته هم داسې دی. بدبختانه چې په دغه روغتیايي مرکز کې اکثریت هغه د درملنې لاندې معتادین په نښه شوي دي چې هغوی څو مرحلې درملنې خلاص شوي، په وروستیو مراحلو کې هغوی خپل ژوند لاسه ورکړی ده. یو وخت و چې د کابل د پل سوخته تر سیوري لاندې شپه او ورځ سلګونه انسانان د نشهیي توکو په زنځیرونو تړلي پراته وو. دا یوازې روږدي نه وو، بلکې هغه مات شوي انسانانو چې د کورنیو هیلې، د میندو اوښکې او د ماشومانو ارمانونه ورسره مړه کېدل. د ښار فضا یې بدرنګه کړې وه، شتون یې د ټولنې پر اوږو دروند بار ګرځېدلی و او هیڅوک نه پوهېدل چې د دې تیارې لمنه به کله ټولېږي. خو وخت بدل شو. اسلامي امارات یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شو، د کابل زړه ته ننوت او د اقتدار توغ یې غرپاند کړ. په همدې وخت کې د دې تیارو د پای ته رسېدو لپاره یو نوی باب پرانیستل شو. د پل سوخته له تورې فضا څخه دا انسانان راټول شول، نه یوازې له کابل بلکې د هېواد له بېلابېلو ولایتونو او سیمو څخه هغوی روغتونونو ته یوړل شول، څو له درملنې وروسته یو ځل بیا د ژوند په لاره قدم کیږدي. د هیلو غوټۍ ورو ورو سپړېدې او داسې برېښېده لکه ژوند چې دوی ته یو ځل بیا د ژوند بلنه ورکوي. خو دا خوشحالي اوږده نه وه. په پای کې دا هر څه د پاکستاني وحشي پوځي رژیم د بزدلانه برید په پایله کې له خاورو سره خاورې شول او له نشهیي توکو څخه رغېدلو 400 انسانانو هیلې په سرو وینو لولپه شوې. تاریخ به هیڅکله د پاکستاني پوځي رژیم دا تیری هیر نه کړي. مطلق اکثریت ملکي خلک دي، مطلق که په کورونو کې دي، هغه که په درو کې دي، ولسوالیو کې دي، هم ملکي خلک دي. دا هم دا مظلوم ملت دی. زه دومره ویلی شم چې الله رب العالمین رسول الله وسلم فرمایي، وایي د دې مظلوم الله رب العالمین فرمایي چې د مظلوم انتقام زه په خپله اخلم ولو بعد حینین، اگر که لږه موده وروسته وي. نو زه امید لرم چې د دې انتقام به الله تعالی په دغه ابابیلو باندې واخلي. د پاکستان نظامی رژیم دغه وحشیانه برید پر غیر نظامیانو باندې د ټولو اسلامي اخلاقو اصولونو خلاف دی. نړیوال نه غوښتنه کوو چې دی وغندي او دی محکوم کړي تر څو چې دی پوه شي، او اسلامي امارت انشاءالله د راتلونکي به کوشش کوي چې خپل انتقام واخلي. د رهبري هدایت مطابق خپل انتقامي برید به انشاءالله کوو چې تر څو دوی ته درس عبرت وي او آینده دپاره دوی ته تکرار ونه کړي. البته یو یادونه کوم چې اسلامي امارت همیشه کوشش کړی دی چې خبرو اترو ته او ډیپلوماسۍ ته ارجحیت ورکړی دی، ترجیح ورکړی دی. تاسو د دې جنګونو په پیل کې ولیدل چې د دوی 3 کسان نظامی کسان یعنی افسران چې په جنگ کې رسما نیول شوی وو، موږ د حسن تعامل له لورې دوی ته وسپارل، یعنی متصل چې دوی خپل کسان ترلاسه کړل، عملیات شروع کړل او تر ننه پورې چې څومره عملیاتونه شوي دي تاسو په جریان کې یاستئ، د رسنیو په جریان کې دي چې ټول غیر نظامیانو باندې دي او دا وحشت چې دوی کړی دی ډېر بد وحشت یې کړی دی. ټول افراد او غیر نظامي کسان په دې کې متضرر شوی دي.